د انسانانو پیدا کېدنه په دې دنیا کې دا د یو لوی هدف او مقصد لپاره ده. الله جل شانه وعم نواله فرمایي چې دا انسانان او پیریان چې ما پیدا کړي دي دا مې د دې لپاره پیدا کړي دي چې لیعبدون، چې د الله تعالی معرفت وکوي، الله تعالی وپیژني او د الله جل شانه وعم نواله په حق سره عبادت وکولی شي. د دې انسانانو د ژوند لپاره یې او دا چې انسانان په دې دنیا کې د الله جل شانه وعم نواله حق معرفت وکوي، بیا یې د انسانانو د ژوند لپاره د کائنات پیدا کړي دي. ټول دنیا چې موږ او تاسې وینو فضا د کائنات دی، لمر سپوږمۍ ده، اسمانونه دي، مځکه ده، په مځکه کې لوړې ژورې دي، بحر او بر دی، دا ټول د انسانانو د خدمت لپاره پیدا شوي دي چې انسانان خپل هدف ته پکې ورسیږي. ځکه خو فرمایي چې خلق لکم ما فی الارض جمیعا، په دې دنیا کې چې څه پیدا شوي دي هغه ستاسو د نفع لپاره، ستاسو د فایدې لپاره پیدا شوي دي. خو اصلي هدف معلوم دی. دې دنیا ته چې یو ذی روحه کس یو نفس راځي هغه د آخرت د کامیابۍ لپاره راځي چې الله جل شانه وعم نواله ته سرلوړی لوړ شي او په دې دنیا کې کامیاب ژوند وکوي. او موږ او تاسو ته معلومه ده چې کامیاب ژوند هغه وخت کېدلی شي چې انسان ته زمینه مساعده وي او خدمات ورته حاصل وي، نو بیا هغه کس په خپل ژوند کې کامیاب ژوند تیرولی شي او الله جل شانه وعم نواله یې په آخرت کې هم په هغه طریقه لکه څنګه چې یې په دې دنیا کې زندگی کړې ده او د وسایلو څخه یې ښه استفاده کړې ده، همدغسې الله جل شانه وعم نواله په آخرت کې ورته بیا د دغې کامیاب زندگی لپاره او دا چې دی هدف ته پکې رسېدلی دی اجر او جنتونه ورکوي. خو د دې دنیا څخه د ښه استفادې لپاره، د وسایلو څخه د ښه استفادې لپاره دا ضروري ده چې انسان په هغه وپوهیږي. د پوهې څخه وروستو بیا د وسایلو څخه ښه استفاده کولی شي. ځکه که یو څوک د یو شي په فایده نه پوهیږي، د وسایلو په ګټه باندې نه پوهیږي، هغه کله کولی شي چې هغه ښه استعمال کړي او ښه استفاده ترې نه واخلي. نو الله جل شانه وعم نواله د دې لپاره چې په دنیا کې ښه استفاده وکولی شي ورته د انسان لپاره یو ذریعه رالیږلې ده چې د هغه په ذریعې انسان وسایلو څخه ښه استفاده وکړي چې هغه ذریعه علم دی.